له پاکستان څخه افغانستان ته راستنېدونکو افغانانو په اړه ځینې مهمې سپارښتنې غواړم خپلو ملګرو سره شریک کړم، ځکه چې زه هغه افغان پاتې شوی یم چې په پاکستان کې مې ژوند کړی ده، هلته مې خاپوړې کړي دي، هلته په کیمپو کې لوی شوی یم، دغه احساسات ښه درک کولی شم. اوله خبره خو دا ګورئ، دغه وطن میشتې ډېر د پیغور په ژبه د افغان مهاجرینو ته په پاکستان کې وایي چې تاسې حال هم له دې نه بدتر څه نور هم ذلیل سئ او خپل وطن مران کوو، اوس یې لکه سپي داسې راوسړلی. ګورئ دا ډېرې سپکې خبرې دي، دا یو نه ده نه دوه دي، دا په میلیونونو افغانان دي او د موږ او تاسې ورونه دي. دا ځوانان چې دي هغه د دوی ګناه نه ده، دوی په پاکستان کې پیدا سوي لوی سوي، دوی خو دا نه دي ویلي چې موږ د پاکستان کې پیدا شو، خو د افغانستان حالات دغسې دي. نن موږ او تاسې هم ټول په اروپا او په امریکا کې اکثریت مهاجر یو. ولې مهاجر یو؟ نو خبره داسې ده، پیغور چاته مه ورکوئ. دغه حالت کې لاسنیوي ته ضرورت لري، دا خلک پیغور ته ضرورت نه لري. دغه احساسات ما لیدلي دي پاکستان کې، دغه افغانان له تعصبانه چلند سره د پولیسو د ولس ډېر ضلالت یې لیدلی ده، د خپل وطن په قدر باندې پورې دا ځوانانو په فوق العاده توګه خپل وطن سپورټ کړی ده. زه پاکستان کې لوی سوی یم، نه مې ولاکه پښتو کمزورې سوي، هماغه خپله وطني پښتو مې کلکه نیولې وه. د افغانانو په مکتبو کې مې درس ویلی، د خپل وطن مینه مې په همغه پاکستان کې د افغانانو نه زده کړې ده، که نه هغه وطن پرست افغانانو نه. نو دا پیغور مه ورکوئ چې تاسې باندې افغانستان که افغانستان دغه مهاجرینو بیچارهګانو نه ده ړنګ کړی، دغه غریبه طبقه ده. افغانستان د چارواکو د ناسمو سیاستونو له امله تباه شوی. د افغانستان خپله چارواکي په خپل ولس باندې خیان یو. همدغه پښتانه چې له 3,500 کاله پښتانه واکمنان چې په افغانستان باندې واکمن ول 3,500 کاله راهیسې که نه، او نن سبا یې د فهم پښتنو ته ورپاتې ده. تاسې دغو خیانتونه مطالعه کوئ. له دې تیمورشاه نه د احمدشاه بابا زوی نه رانیولې. احمدشاه بابا بیل انسان و، هغه هم پښتو ته وفادار و، هم په رښتیا معنا پښتون و، خو زوی نه یې رانیولې تیمورشاه نه، په داود خان باندې لګېدلې. دغه د دوراني حکمرانانو ټولې خاندانونه تاسې وګورئ، یو حتی په پښتو باندې نه پوهېده، دومره بې پښتو خلک ول. یو په کورنۍ کې حتی پښتو ژبه نه ویلې، تر داود خانه پورې یو حرف پښتو یې نه ده ویلې. د دغه امان الله خان لور پورې باور وکړه، ما په کابل کې لیدله، پښتو به یې ورته ویل لکه چینایي ژبه یې ورته وایه. د افغانستان دغسې خاین واکمنان، یو څوک چې خپلې ژبې ته وفادار نه وي، هغه به خپل وطن ته وفادار پاتې کېدی شي. خپل افغانانو افغانستان کې به یې لویه ځمکه نه لرودله، په زرګونو داسې خلک شته، لویه ځمکه یې نه لرودله، نه یې ورکوله، نه همداسې ذلیل ساتل، او ځمکې به یې یا ورکولې وروره ګله د ډیورنډ دغې غاړې خلکو ته به یې ورکولې. په افغانستان کې داسې زه ژوندي مثالونه درته لرم. نو د من خلک خاین دي، خپل ولس سره خاین دي. همدغه خیانت د دې باعث شو چې افغانستان کې مهاجرتونه رامنځته شول، لاړل دغه وطن سره دې خلکو مینه کوله خپل، خو څوک یې فراریان کړل، څوک یې کړل. باور وکړه زه چې راستون سوم افغانستان ته، ما چې هلته د خلکو هغه لیده تعجب پاتې سوم. په وزارت تحصیلات عالي ته لاړم په 2003 کال کې. ما چې کله پښتو ویلې، باور وکړه د پښتو ژبې د ما د خولې پیښې کولې، راپورې خندلې، د ما لباس پورې خندل. موږ خو غریب خلک وو، خو کیمپو کې ما هماغسې زندګي کړې وه، ساده ژوند هم کړی و. بیا چې کله راغلو خپل ولایت، خپل کلي، خپلې ولسوالۍ ته تذکرې مې اخیستلې، باور وکړه آخر ته به شیطانیان یې راپسې روانې وي، دا فراریان دي، اوس دا داسې دي. په تذکرو کې به یې لانجې لغتې راته وهلې. دا هم په خپل وطن کې حالتونه ګورئ. هماغه وجه وه چې په زړه کې مې یورې هغه نظام نه هم زړه تور سو. بېرته چې لاړلو، په همدغه هڅې مې شروع کړلې چې په څه شکل باندې اصلاحات رامنځته کړو، که نه بیا په اصطلاح قلمي مبارزه شروع کړه، خولې تر هغه پورې. نو په دې اساس باندې دغه خلک مه وخدمن کوئ. ښه کوشش وکړئ د خلکو ته مینه ورکړئ، د خلکو لاسنیوی وکړئ تر خپل حده پورې. دغه غم په موږ ټولو باندې ده. په وطن خلک په یو شکل باندې غلامان دي، نه لورګان نه لوڼې تعلیم ته تللی شي، نه دنیا سره سیاسي روابط جوړوی شي، په پردیو لاسو کې لوبېږي. په پاکستان کې مهاجرینو سره یو ډول ظلم او زیاتی او په اصطلاح ذلیل کېدل روان دي. ایران کې بل ډول، عراق کې بل ډول، ترکیې کې بل ډول. دغه د اسلام په نامه چې کوم ملکونه دي، ټولو موږ څومره ذلیل کړي یو. نو په دې اساس باندې موږ ټول یو د بل لاسنیوي او ملاتړ ته ضرورت لرو. خلک مه سره قچي کوئ، پوه شوې؟
سره وګنډئ دا خلک د خلکو ته مینه ورکوي دا خلک ته ښه راغلاست ووایي د کراګانې جګې مترې اخلي لوسم کېږي خپل د خولې مړۍ ورسره نیمه کوي په دې باندې پوه سي چې موږ پاکستان تر اوسه پورې د خپل وطن په ورانولو کې استعمال کړو خو اول لکه آخر د همغه افغانستان د موږ وطن ده او همغه طرف ته مخه ده همغه ملک ته باید وفادار سو د افغانستان په جوړېدو کې موږ جوړېږو موږ ترقي کوو د افغانستان په ورانېدو کې موږ تباه کېږو تر څو دا خلک دا احساس پیدا کړي. مننه.